سردار احمد شکیب وایي د تګ راتګ سوداګرۍ او ټرانزیټ سره د امنیتي مسلو تړل وضعیت لا خرابولی شي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر سردار احمد شکیب له IICR سره په مرکه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس مهال ځینې تا ویلي ما ویلي لا هم په خپل ځای پاتې دي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت د افغانستان سفارت پر ایکس پاڼه د دغې مرکې ځینې ټکي خپاره کړي او د ښاغلي شکیب له حوالې لیکلي له نورو برخو لکه د خلکو تګ راتګ سوداګرۍ او ټرانزیټ سره د امنیتي مسئلو تړل کولی شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. ښاغلي شکیب د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمه ییز اتصال او سوکالۍ لپاره مهمې بللې دي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت اړیکې د دواړو خواو ګټو د سوداګرۍ او ټرانزیټ د ښه والي او سیمه ییز اقتصادي پیوستون لامل ګرځي. هغه زیاته کړې د دغو اړیکو ټینګول نه یوازې افغانستان او پاکستان ته ګټه رسوي بلکې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ایران، چین او ټولې سیمې سره هم اړیکې پیاوړی کولی شي. ښاغلي شکیب په دې مرکه کې ویلي د لوړې کچې د انرژۍ او زیربنایي پروژو پرمختګ د هغو ستونزو له امله په ټپه ولاړ دی چې پاکستان یې د کورني امنیت اندېښنو سره تړلی بولي. هغه دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال په بېلابېلو برخو کې پاکستاني شرکتونو ته د پام وړ پانګونې فرصتونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چین چې یوه ستره سیمه ییز او نړیوال اقتصادي ځواک دی له تاریخي پلوه یې له پاکستان سره ژورې اړیکې ساتلې او د افغانستان له اقتصاد او د پانګونې له فرصتونو سره یې هم لیوالتیا ښودلې ده. د نوموړي په خبره د یو کمربند او یوې لارې په نوښت سره چین غواړي چې سیمه ییزې اړیکې ټینګې کړي او خپل اقتصادي نفوذ لا پراخ کړي. هغه زیاتوي چې له پاکستان او افغانستان سره د خپلو پیاوړو اړیکو له امله چین کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي د اقتصادي پروګرامونو د اسانتیا او د دوه اړخیزې او سیمه ییزې سوکالۍ په پرمختګ کې رغنده رول ولوبوي. سردار احمد شکیب وایي چې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي ستونزې او جنجالونه پر ځای دي او ځینې تا ویلې ما ویلې لا هم په خپل ځای پاتې دي. نوموړی وایي چې باید امنیتي مسئلې له سوداګرۍ، ترانزیټ او نورو برخو سره ونه تړل شي. قدرمنو لیدونکو مهم خبر مو همدومره و. د نورو لپاره موږ وڅارئ. تر بیا ښې شیبې.